بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ولې نبی علیه السلام موږ ته ویلي دي چې تاسو خپل خوبونه هر چا ته مه وایئ. دې کې څه حکمت ده، د دې سبب هم درته وایمه. خو د هغه نه مخکې دا درته وایم خپل خوبونه نور ماته مه لیږئ، ځکه اکثر مکمل رازونه د ښکاري ستاسو هغه د ژوند مشکلات، څه کوم خوبیانې وي یا څه کوم کمیانې دي، ټول په خوبونو کې ښکاري. دا خوبونه همدې لپاره وي چې الله تعالی غواړي خپل بنده هغه متوجه کړي یا یې خوشخبري ورته ورکړي، تشویق یې کړي. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې ویلي دي لهم البشرا فی الحیات الدنیا، او نبی علیه السلام دا یې په خوبونو باندې تعبیر کړی چې خوب کتل همدغه د دنیایي خوشخبري یا زیری ده. نو دغه خوبونه چې دي د خلکو د اصلاح سبب کیږي. خو زه وایم چې نور زه ځکه خوب نه تعبیروم چې خلک خپل خوبونه ماته وایي، بیا که زه ورته تعبیر کړم کوم شی چې ماته ښکاري یو خوب کې، او د چا پکې ملامتي وي، د چا پکې کمي ښکاره کېږي، د چا رازونه ښکاره کېږي، د چا ګناهونه ښکاره کېږي، نو هغه زه وایم کېدای شي بیا بعضو کسانو باندې بد ولګېږي. او همداسې هم ده بعضې کسان بیخي خوبونه ماته اوس نه وایي، حتی راته ویلي دي چې موږ تا ته خوبونه نه وایو ځکه ډارېږو په دې باندې چې زموږ رازونه ټول ښکارېږي په دې خوب کې. نو دومره خوب مهم ده زموږ او ستاسو په ژوند کې، نو دې ته باید اهمیت ورکړو. داسې نبي علیه السلام فرمایي چې خپل خوبونه هر چا ته مه وایئ. دې کې حکمت هم دغه ده، کله ته خوب هر چا ته ونه وایي، یو کس ته ووایي، نو هغه یو کس هغه رازدار وي، ستا راز ساتي، یا ناپېژانده کس وي لکه زه. لکه اکثر کسان چې ما تاسو ګورئ ډېر کسان دي چې ما نه پېژني، زه هغوی نه پېژنم. نو که ما ته خوب ووایي په اعتماد سره او زه تا ته تعبیر وباسم، تعبیر کوم درته، او ته هغه نه یو خیر درته رسېږي، یو مسلې ته متوجه کېږي، یو ګناه ته دې یو ښه کار ته تشویق کېږي، نو دې کې ما ته هم اجر ده او تا کې مې اصلاح راځي او زه هم خوشحاله کېږم، ته هم خوشحاله کېږي. او که داسې وي چې ته خپل خوب چا ته ووایې او بیا ما ته ووایې او بیا زه هغه باندې ویډیو جوړ کړم او هغه یو وخت هغه کس دا ویډیو وګوري، یا تا نه پوښتنه وکړي یا ستا د خولې نه ووځي چې داسې خوبونو تعبیر والا څوک شته، او هغه خوب بیا وګوري او پوه شي چې دا ستا خوب ده او تعبیر واوري، بیا کیدای شي په هغه کې لږ ته کم راشي. نو ښه خبره دا ده چې خپل خوبونه ښه اول ما ته مه وایئ. که طاقت هم راځي دا ویې ساتئ ځان سره، بس خپله فکر پکې وکړئ، او که بیخي لار درنه ورکه شوه نور نه پوهېدلې نو بیا ما ته ووایئ. بیا ما ته ووایئ، بیا اول ما ته ووایئ، بل چا ته بیا مه وایئ. بیا ما ته یې ووایئ، بیا به هېڅ چا ته مه وایئ. او ما ته څوک خوبونه وایي نو واتساپ مې په همدې طریقه باندې ما سیټنګ یې برابر کړی ده چې هغه هفته کې بس خوب ډیلیټ کېږي، اتومات خوبونه ما نه ډیلیټ کېږي، ستا یو شی ما ته نه پاتې کېږي. او اوس خاص داسې کوم چې کله خوب راغی، خوب مې واورېده، بس مکمل هغه زه ډیلیټوم، یو شی هم نه پرېږدم، ټول ډیلیټوم. همدغه وجه ده ځینې کسانو ته زه وایم چې خپل خوب ته دوباره ووایه، خوب دې ما نه پاتې دی، تعبیر شوی دی، زه نه پوهېږم چې د خوب څه و. نو د دې لپاره دا کار زه کوم چې ستاسو دا رازونه دي دا ما سره پاتې نه شي، زما په موبایل باندې یو خبره ونه شي، ورک نه شي یو خبره. نو په دغه وجه باندې نو کوشش کوم چې دا ونه ساتم ځان سره. په دې کې د زنانهو وس وي، په دې کې د نارینهو رازونه وي، د زنانهو رازونه وي. نو دا خوبونه چې دي دا یو راز ده د الله او د بنده په نزد باندې. نو دغه کې د کوشش وکړئ چې دا خوبونه هر چا ته مه وایئ او وارخطایي مه کوئ. خپل خوب په ارام باندې ماته ووایئ او بیا انتظار وکړئ د خپل تعبیر په ښه طریقې سره په ارام سره هغه تعبیر شي. نو ما همدغه اراده وکړه چې نن په دې ویډیو کې زه وایم چې ما ته نور خوبونه مه رالېږئ او خلک ما نه خفه کېږي، عیبونه ښکاره کېږي د خلکو، دا شیان مې ټول ځان سره نوټ کړم چې هېر مې نه شي. ګرچې ډېرو خلکو ته د اصلاح سبب کېږي دا خوبونه، د خوب تعبیر، یو خبره پکې کول، دا د اصلاح سبب کېږي. الحمدلله زه په دې خوشحاله یم او یوګانه وجهه، یوازینۍ وجهه چې دا خوبونو تعبیر ته زه ادامه ورکوم په ډېرو کمو وسایلو، په ډېرو سختو شرایطو. همدغه وجه ده چې داسې یو خوب ما ته راسي په هفته کې یو دوه درې، چې هغه کې یو خبره د خیر وي او هغه خیر خبره زما د خولې نه ووځي او هغه کس ته خیر ورسېږي. لکه دلته یو کس نن رابطه وکړه، وایي تا ما څه وخت مخکې خوب تعبیر کړی و، مریض ده، د آب زمزم په باره کې ورته مې ویلي و چې آب زمزم کې شفا ده، په هغه صورت کې چې ته ډېر وڅښې، ښه ځان ورته تږی کړي، خصوصا د روژې په میاشت کې یو ښه ځان ورته تږی کړي، یو ډېر وڅښې، نور هېڅ شی ونه خورې، صرف همدغه آب زمزم خېټه ډک کړي او تکلف سره یې وڅښې، ډېر زیات وڅښې. حتی حدیث شریف کې دا راځي ستاسو دومره آب زمزم وڅښئ
چې بیخي حتی د رګ ته ورسېږي او ښه ځان ورته تږی کوي بیا یې اوس کوي. نو په دې کې بیا هغه څه مراد څه ته کوي هغه درته حاصلېږي. که هغه یو ښه کار وي، که هغه یو دنیایي ښه نعمت غواړې یا اخروي ښه نعمت غواړې یا شفا غواړې، نو همدغسې یو ورور نن ما سره رابطه وکړه، وایي چې ما خوب یې لیدلی و، په خوب کې ما ورته همدغسې تعبیر کړی و مریض ده. نو نن یې هغه عکس هم راته راولېږه چې همدغسې د زمزم اوبه 5 لیتره ما غوښتې دي سعودي نه، او په همدې نیت په همدې ځکه نبي علیه السلام ویلي دي چې دې کې شفا ده، سمدستي مکمل ده. اوس کې په یو ځل باندې اوس کې یو ښه ځان ورته تږی کوي. نو دغه یو ده ته اوس که یو خیر رسېږي، یو اطمینان ورته حاصلېږي او ډېر اوږده اوږده خوبونه هم دا ورور ګوري، او دا ورور چې دا مریض ده، نو اکثر ماته خوب ورېږي د همغه ساعت کې زه کوشش کوم ده ته جواب ورکړم. لکه دا نن مخکې چې ما غوښتل تیاري وکړم د ویډیو جوړولو، نو د خوب مې ماته ویلي دوه خوبونه ډېر اوږد خوبونه وو، تقریبا 15 دقیقې وې. ټول مې ښه په ارام واورېده او ښه په هماغه ثانیه مې جواب ورته ورکړ، مطمئن مې کړ. او بیا مې ورته ویلي که څه نور هم اطمینان غواړې، وضاحت غواړې، نو زه درته وایم. او دا مې ورته ویلي چې دا نور خلک دلته منتظر دي د پرون بل ورځې نه، خو ستا خوب ما ځکه زر تعبیر کړ چې ته مریض یې او داسې یو تشویش لرې، نو الله تعالی دې وکړي چې تا ته دا دی سکون او شفا سبب شي. نو الله تعالی دې وکړي چې نور که څوک مریضان وي تاسو کې کورونو کې، الله تعالی ورته شفای کامل نصیب کړي او دې کې بیا سکون حاصلېږي او چاته د خوب څه تعبیر شي، اطمینان ورته حاصلېږي، تشویش رفع کېږي، نو خیر خلکو ته رسېږي. خو دلته ما سره یو 2-3 خوبونه دي، هغه خوبونه زه اوس تعبیروم، نو په دې کې داسې معلومیږي چې دا خلکو کې څه مسله شته. 2-3 خوبونه خطرناک دي. خطرناک په دې وجه چې دې خوبونو کې د دوی رازونه ماته ښکاره شوي دي، د دوی څه خبرې دي دوی کې. نو هغه خبرې چې زه اوس کوم، او که دا خوب یې اوس بل چاته نه وي ویلی او خپله واورئ اورې، نو تا ته انشاءالله ډېر غټ خیر رسېږي، ته متوجه کېږي. زه دې هم دا خبره مني، زه په دې مطمئن یم چې دا خوب تعبیر ته ماته خوب صحیح وایي او زه تعبیر وکړم، نو ستا زړه دا تعبیر مني، هېڅ شک درته نه پاتې کېږي. او دغه ستا نه مخکې زه په دې کې یقیني کېږم، یعنې صحیح خوب څوک ماته تېر کړي او صحیح ماته خوب تېر بیان کې ماته، او زه هغه کې تعبیر خپل نتیجې ته ورسېږم، خپل تعبیر ووایم، نو هغه کې بیا زما 100% یقین وي چې انشاءالله چې دا ستا زړه اخلي. کېدای شي کمی او بیشي پکې شوي زما نه، یو څه مسله به پکې پاتې وي. اکثر وخت زما نه خوبونو کې بعضې نقطې هېرېږي، لکه دا اوس نن خوبونو کې کوشش مې وکړو چې هره نقطه جدا جدا ولیکم چې دغه شی پکې تعبیر کېږي، دغه شی. لکه مخکې ورځو کې د 3 خوبونه ما تعبیر کړي چې په هغه کې بعضې اساسي ځایونه ما نه هېر شوی. هغه داسې خبرې پکې وي چې هغه خبرو کې زه داسې مصروف شوم او اوږدېده ویډیو، نو په دې وجه باندې هغه بعضې نقطې په خوب کې پاتې وي چې هغه انسان ته سوال وي. نو که ستاسو هم که کوم خوب کې کومه نقطه پاتې وي چې دغه شی خو په دې خوب کې څه معنا، خوبونه همداسې وي. دا ځکه بس د خبره ځکه ستاسو ته کوم چې خوبونه همداسې وي، خوبونو کې بعضې نقطې سړی همداسې نیولي چې دا ولې داسې شوی. او اکثر کسانو ته زه تعبیر کوم، نو هغوی اول خو جرأت نه کوي سوال وکړي، ځکه ډېر وخت انتظار یې کړی، ډېر په سختۍ سره بیا خوب نمبر راسي، بیا خبیر شي، نو بیا نه غواړي تکلیف راکړي. نو تاسو ښه احساس دا ستاسو ښیي. نو بیا هم زه وایم چې وضاحت وکړئ، وضاحت وغواړئ، مانه پوښتنه وکړئ خپل خوب رابطه، یا کوم خوب ستا چینل کې وکړو، زما ویډیوګانو کې یو خوب ما تعبیر کړی وي، نو هغه خوب ما ته ووایي چې دا خوب ما وکړ او تعبیر مې هلته وکړ او په دومره ځای باندې پوه شوم، په دغه ځای باندې پوه نه شوم. نو ما مخکې ویډیوګانې کوم تاسو ته ویلي چې په داسې خوب بیا ماته جالب کېږي، په دې کې بیا زه کوشش کوم انشاءالله څه هغه مخکینۍ څه کمي او زیاتۍ ما نه شوي هغه ته متوجه شم، د اوسنۍ څه شوي ما نه یو شی پاتې دې ته متوجه شوم. نو یو خیر رسولو کې یو کومک کول دي او دغه خوب تعبیرول دې کې انشاءالله یو خیر رسول او اطمینان حاصلېدل دي مسلمانانو ته، تاسو ته او ما ته په همدې خوشحالي احساسېږي. په دې باندې داسې کېږي لکه چې ما یو سرمایه لاسته راوړ، ګټه مې وکړه چې یو خوب زه تعبیر کړم، یو څوک اطمینان پکې حاصل کړي. لکه د یو کفن خوب ما تعبیر کړی یو چاته چې هغه وایي چې ځان مې په کفن کې لیدلی، نن هم همداسې کفن مبارک یو خوب شته. نو ما ورته تعبیر کړی و، ما ویل ته قرض که در باندې وي او ځان دې غلی کړی ده او شاته کوې دا قرض ورکول، نو دا قرض وسپاره ورته، ځکه د قرضدار انسان خلک جنازه نه کوي چې ته ځان وګورې په کفن کې، چې یوازې په کفن کې ته یې یو نور څوک نشته. نو کفن خو هغه وخت کې کېږي چې انسان ختم وي، خو نور خلک پرې ولاړ وي او جنازه یې کوي. نو ته چې کله ځان په کفن کې وګورې، نو معنا ده چې نبي علیه السلام د هغه کس جنازه نه کوو چې هغه قرضدار به و، پوښتنه به یې وکړو، نو هغه جنازه به یې بیا نه کوو. نو اوس همدنه په دې باره کې یو خوب شته
او همدغسې د مار تعبیر ما کړی ده په چینل کې ویډیو شته. نن یو د مار د خوب کتل هم شته چې په هغه کې ډېر نورې خبرې دي. په دې کې ځکه زه اوس وضاحت ورکوم او دا کس ویډیوګانې کتلي دي د مار خو اطمینان یې هلته نه ده حاصل شوی. د زیتونو د ونې د زیتونو د پاڼو تعبیر شته. دلته یو خوب ده اوس ما سره. دا هم یو خوب ده. دا دې کس ته لکه خطرناک ده. یو څه شیان ښیي ورته چې دغسې کارونه. نو حالانکې هلته د زیتون تعبیر شته. په چینل کې میوه یې خوړل، د ونه یې لیدل، دا تعبیر شته. او همدغسې د غاښونو ماتېدل هم دلته یو خوب شته. خو د دې باره کې ما تفصیلي ویډیوګانې شته په چینل کې، نو هغه کتلی شئ. دا ډېر زیات وضاحتونه په دې کې شته او ډېر زیات خوبونه کتل کېږي هم د غاښونو. نو په دې ټولو باندې ویډیوګانې ډېر د انشاءالله چینل کې څه ولټوئ. غاښونه اکثر خلک په خوب کې ګوري. نو راځو اوس اول خوب ته. خو د هغه نه مخکې نن جمعې ورځ ده. په رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ او ستاسو پیغمبر، آخري پیغمبر د الله تعالی او زموږ دغه په امت کې یو، هغه باندې درود او سلام ووایو. دغه د الله تعالی څه کوم صفت کړی، دغه د اخلاقو صفت کړی، دغه د لوړو اخلاقو او دینداري او رحم ترحم په مخلوق او خلکو سره نرمي کولو په وجه باندې د الله تعالی د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم څه کوم درجې حاصل کړي دي او کوم دته کوم مقام حاصل ټول د اخلاقو په وجه و. او الله تعالی د موږ تاسو ته هم توفیق راکړي. لوړ اخلاق د نبي سلم اخلاق خلکو سره نرمي کول دي، خلکو ته بشارت ورکول، زیری ورکول، خوشخبري ورکول او خلک سره اساني کول دي. دغه اخلاق موږ ته هم الله تعالی نصیب کړي. نو صلی الله علیه وسلم. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. خوبونه دي، څلور خوبونه دي. خو اوس ویډیو اوږد شو. په دویمه برخه کې دې شاید کوم بله ویډیو کې دې تعبیر کوم. دا ویډیو قطع کوم ځکه اپلوډ کول یې ماته سخت وي.